امریکا څنګه طالبانو ته ډیر سخت ګواښ کړی ده؟ طالبانو ته مایک پمپیو تازه څه خبرداری ورکړی؟ پټو سرچینو څه راپورونه ورکړي دي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وسلوالو طالبانو ته ګواښ کړی که دغه ډله له تاوتریخوالي څخه لاس وانخلي نو د مذاکراتو دروازه به بنده او د امریکا جنگي الوتکې به یو ځل بیا د طالب جنګیالیو د ځپلو لپاره افغانستان ته واستول شي. یوې باوري سرچینې صحیحون ورځپاڼې ته ویلي چې مایک پمپیو له ګواښه ډکه دغه څرګندونې تېره ورځ د لیندۍ پر لومړۍ نیټه په قطر کې د طالبانو مرکچي پلاوي له غړو سره په کتنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې د ولسمشر ټرمپ پیغام په همدغه یوه جمله کې خلاصه کیږي. د یادې سرچینې په وینا د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغه کتنه کې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته په اشارې سره ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام او د سولې پروسې ناکامېدو منفي اغیزې کړي دي او له همدې کبله ډونالډ ټرمپ د سولې له پروسې په بشپړه توګه ناراضی دی. سرچینې صحیحون ورځپاڼې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپي په حواله ویلي چې د مذاکراتو دواړه لوري دي په خورا نرمښت سره دغه خبرې اترې مخ ته یوسي او ژر دې دغه مذاکرات یوې پایلې ته ورسوي. دغه راز د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي وغړي هم صحیحون ورځپاڼې ته دا تایید کړې ده چې په دې لیدنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپي لهجه خورا توند او ګواښونکې وه. د طالبانو مرکچي پلاوي دې غړي له صحیحون سره په خبرو کې زیاته کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د مذاکراتو دواړو لوري ته د ډونالډ ټرمپ پیغام راوړی و او د افغانستان ستونزې پر حل یې ټینګار کاوه. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.